مرګرو دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده، تر اخره پورې وګورئ کنه، او اتمنه در سره لایک کړئ او کمنټ کې خپل نظر ما سره اتمن شریک کړئ. سایټ کې به تاسو ته یو عکس ښکارېږي، د دې ما بعضې ویډیوګانې وکتلې او ما معلومات وکړه دا تېره ورځ چې کوم ده کنه پاکستان پېښور کې په یو فلیټ کې مړه پیدا سوې ده. دا اصل کې یو ماډله وره ټیک ټاکره وره که هر شی و کنه، مطلب که تاسو مخامخ دې ته وګورئ کنه د دې کوارم ډیره ښه وله، او مطلب داسې کوم ده کنه نن سبا ځوانان په دې شي کې ډېر زیات اخته دي. دې نه خو به تاسو خبر یا که نه خبر، دا خو مطلب مړه پیدا سوي د ځوانه وله کنه، ښه خانداني وله، څومره چې د دوی فامیل یا هغه ښه خانداني وله، او د دې کومه د مرګ لامل چې کوم شی ګرځېدلی کنه نشه یې ډېره زیاته کوله، او په دغه نشه باندې نن سبا ځوانان که وګورئ ډېر زیات اخته کېږي، او خدای نه خواسته که د دې مخنیوی ونه سي یا همداسې د روانې ورکې کنه. نن سبا خو تاسو پوهېږئ چې ټیک ټاک ده او هغه ده نشې او چرچې کنه، نو دغه شیان مخنیوی که ونه سي، دا کوم ځوانان چې د ما ویډیو ګوري کنه زه تاسو ته یقین سره ویلی شم، ګوره دا مړه پرته ده، اوس الله پوهېږي او کار یې پوهېږي کنه، چې یو شی ده چې کوم شی تا ته تاوان رسوي ته هغه هم کوې چې اسلام کې یو شی ناروا وي حرام یې هغه ته کوې، هغې باندې چې تا ژوند له لاس نه ځي هغې ته بیا مرګ نه وایي، هغې ته خودکشي وایي. یعنې دې ډېر زیات نشې ګولۍ دي که څه دي هر شی مطلب کړي دي، هر رقم نشه یې کړې ده. د ما د ویډیو جوړولو مین مقصد دغه ده که نه، چې که کوم مشران خپل ځوانانو باندې پام کوئ، ماشومانو باندې خاص کار پام کوئ، دغه شي نه لرې اوسېږئ، نشې نه لرې اوسېږئ، دا ژوند ختمي، ډېر زر ژوند ختمي درته، د ما یقین سره درته ویلی شم. که نه دې باندې ما ویډیو هم نه جوړوله، خو دا یو نصیحت ده، که د ما په نصیحت باندې څوک عمل وکړي یا یو کس هم عمل وکړي، نو د ما په نظر باندې به ډېره غټه ګټه ترلاسه کړي. نو که ته په دې شي باندې اخته یې پرېږده، سلو یې پرېږده، یا که خدای نه خواسته دا لاندینی نسل که د دې مخنیوی ونه سي، دا نشې مشې پرېږدي که نه، لاندینی نسل ټول ختمېږي، له بیخ نه ختمېږي. نو دا مطلب دی باندې زیات خفه سومه، ځکه د څومره چې ما معلومات کړي یا ویډیوګانې مونږ کتلي دي، د دې مرګ رامل دغه ده چې دی به نشې کولې، ګولۍ به یې ډېرې کارولې، هر رقم نشه وایي دی به کوله که نه. نو د دغه په وجه باندې تاسو وګورئ دغسې څه. د مونږ یو په افغانستان کې یو د مونږ نږدې ملګری و که نه، نو هغه به یو سک ته به یې ویلې که نه، یو سک و هندو و هلته پخوا وخت کې، نو هغه ته به هر وخت نصیحت کوو چې ته ولې مسلمان کېږې نه، مطلب پرېږده ده که نه، ته په صحیح لاره باندې نه یې. هغه به ډېر هغه کېده، ورته به ویل نه ولې ته ما ته داسې خبرې مه کوه، غوسه به څه، کله به هغه ته ده ته ویل چې ته سک شه ته ولې ما ته وایې راځه ته سک شه که نه. نو تقریبا یو 2-3 میاشتې وروسته که نه هماغه سک چې کوم ده که نه د افغانستان په کابل په یو هوټل کې نشې په حالاتو کې ژوند له لاسه تللی و، هلته پروت و. صحیح ده، یو شی مطلب چې هدایت الله له طرف نه وي که نه، خو د خبرې مقصد مې دا ده چې هغه څه کوم د نشو په وجه باندې 3 میاشتې وروسته بیا دنیا نه لاړ، او دا ځوان وګوره یا دا ځوان که نه، نو دا هم د نشې له لاسه لاړه، دنیا نه لاړه. نو دا د ما په نظر باندې ژوند و مرګ خو بېشکه د الله په لاس کې، خو که ته نشې کوې او بیا وایې چې نه که د ما ژوند څومره یي زه به هماغونه ژوند کوم او بیا به ځم دنیا نه، دا صحیح نه ده. ته ځان سره زیاتی کوې، خپل عمر خپله کمی. نو تاسو هم راسره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ. دغه باندې خفه سومه، نو الله دې ورته هغه دنیا ښه کړي او کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي، او تاسو دې شیان نه لرې اوسېږئ. دا د ما تاسو ته نصیحت ده، او نور ښه وخت درته غواړم. خوشحاله او کامیابه اوسېږئ. الله په امان.